د اختر تر 10 پورې انشاءالله یو 10% تخفیف شته. 200 افغانۍ نورم فی جوړه په 1200 افغانۍ باندې لیلام. یار فکس 50% تخفیف ده. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلې نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ و جوړ او صحتمنده به اوسېږي. یو سلام له هېواده بهر هم هغه لیدونکو ته چې هېواد له بهر دي، مسافر دي، زموږ خپرونې ګوري. په دې هیله یم چې روغ و جوړ او صحتمنده به اوسېږئ. سباوون سهار یم درنو لیدونکو د کابل په سطحه یې درته یادونه وکړم که د افغانستان په سطحه یو لوی او ستر تجارتي مارکیټ کې قرار لرو. اختریزې خپرونې مو د درنو لیدونکو د همدغې خپرونو په لړ کې یاستو. نن درته یو خاص او ځانګړې خپرونه خاص د خویندو لپاره لرو. دا چې د خویندو جامې او کوم ډول جامې د څونه تخفیف سره د اختر په مناسبت د اختر په احترام خویندو لپاره وړاندې کیږي او قیمتونه یې څو دي، اصلي نرخونه یې څو دي، کوم ډیزاینونه دي او کوم رنګونه دي. ډیری خویندې په دې ته په تلاش کې وي چې د اختر لپاره ښه لباسونه ځان سره ولري او ښه لباسونه واغوندي، حداقل د سیالانو سره سیالې اوسېږي. نو په همدې باب او د خویندو لپاره د اختر د احترام لپاره موږ هم وغوښتل چې یو خاص او ځانګړې خپرونه درته ولرو. دا چې چیرته راغلي یاستو او په کوم ځای کې خپرونه درته لرو، هر څه راسره په همدې نننۍ خپرونه کې وګورئ. السلام علیکم، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، جوړ په خیر. تاسو ښه؟ ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. نوم مې اسدالله ده، یو تن دوکاندار د لغمان ټاور څخه. اسدالله جان ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږئ. تاسې راته یادونه وکړئ کوم نوع لباسونه راوړئ او د را روان لوی اختر لپاره د نن څخه شروع د اختر تر 100مې پورې خپل د هېوادوالو لپاره تخفیف لرئ. موږ سره ماشاءالله لباسونه شته دي د پاکستان او د هندوستان دي او په دې کې مختلفه لباسونه، فرض مثال لکه پنجابي سو، لکه ګردامن سولو، دغه راځي او د اختر تر 10 پورې انشاءالله یو 10% تخفیف شته. فرض مثال لکه جوړې قیمت یې 6000 روپۍ په 10% تخفیف سي ورکړي، یعنې 4.5 الا کم هم ورکولی سو، دومره یعنې زیات همکاري ورسره کولی سو مشتریانو سره. د تخفیف وجه مو څه ده؟ د را روان لوی اختر د مناسبت په ویاړ د اختر په احترام که نه خپل د مشتریانو د جذب لپاره؟ بالکل هو، د اختر په خاطر او بل د مارکیټ تازه ماشاءالله اوس افتتاح سوی ده او غواړو چې مشتري را جذب سي او بل موږ مشتري ته ښه معیار ورکوو، ښه کوالټي ول شی ورته ورکوو. بدل به انشاءالله نه وي، مشتریانو سره رعایت مراعات ډېر زیات کیږي. ډېره زیاته مننه. دوی هم د هغه دکاندارانو د جملې څخه دي درنو لیدونکو چې خپل د مشتریانو لپاره خاص او ځانګړی تخفیف 10% د لوی اختر د را رسېدو په مناسبات او یا هم خپل د بازار لپاره خپل د مشتریانو د جذب لپاره مختلف نوع کمیسونه وینو. راځئ لومړی له دغې کمیس څخه پیل کوئ. د دې قیمتونه څو دي او د کوم هیواد څخه راځي، تخفیف یې څونه دی؟ دا کمیس اوس پاکستاني ده، هلته جوړیږي، اول دا نادوخته یې نه بعد بیا دا ګنډلی کېږي، دې کې نه ډېر کار کېږي، یخن جوړیږي، لمنې پورې جوړیږي. نو قیمت به تقریبا دغه درته راځي 5.5 او پرسنټیج چې څومره تخفیف د هغه ورنه منفي کوي نو هر څومره تمام شي انشاءالله. 10% تخفیف په دې ټولو کې 10% تخفیف دی؟ بالکل بالکل، ټولو کې عموما هر جوړه کې تخفیف شته ده. هغه که ښایي موږ سره ماشاءالله عموما ټولې ښې جوړې دي، خو مشتریان چې راسي بیا ډېر ښې هغو ته معلومات په دې باره کې چې دا اوس څومره پرسنټه پورې یعنې ښه شی دی. دقیقا. احمدشاه بابا مینه یا په عموما کې ارزان قیمت یوه سیمه ده چې اکثریته پښتانه هیوادوال دغلته ژوند کوي، چون هیوادوال خبره بل خواته یو نسي، قوم پرستي او هر څه د پر ځای پاتې وي. دري زبانان هم شته دي، داسې موږ نه وایو چې نشته، تاجکان هم شته دي، ازبکان هم شته دي، مختلف قومونه په احمدشاه بابا مینه کې میشت دي، خو ډیری فکر کوم پښتانه دي. خویندې چې تاسو څنګ کې راځي ډیری تقاضا د کومو لباسونو کوي؟ والا بالکل آسی د هر ولایتو خلک هم دلته شته دي، اکثریت د پښتنو بالکل زیات ده، خو د تقاضا د اکثریت نن سبا که دري زبانان هم د هغوی هم ټول د ګردامن لباس ډېر زیات خوښوي، ځکه چې دا ډېر په ټرینډ کې پورته روان ده، ښه یې خلک خوښوي. نو ماشاءالله ډېر ښه پښتانه ډېر ښه دا لباسونه نن سبا ډېر زیات خوښوي، فارسیوانان هم دې باقله باندې ډېر زیات خوښوي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسېږئ. درنو لیدونکو خپرونه مو ادامه لري، اختریزه خپرونه ده او ځانګړي تخفیفونه درته لرو، ملګرتیا مو وکړئ.
راځه لومړی د دې کمیس په هکله هم راسره وغږېږه. ډېر ښایسته رنګ او ډېر په زړه پورې مګر ساده دی، ډېر خو ښکلی ښکاري. دې ته کوم نوم اخلي او کوم رقم کمیس دی؟ دې ته محفلي پنجابي راست اوصله کېږي. کمپنۍ نوم ښه ټاپ برانډ کمپنۍ څخه ده او تا ویلې ساده نه دا نه ده بلکې دا ډېر ښایسته فیشني ده. دا ګوره شه مخه مکمل ټول ډیزایني دې سره راغلی. مګر هدف مې د ساده څخه دا و چې ډېر شودار او ډېر شوخ نشته. مثلا دې غوندې دا کمیس که چېرته لیدونکو ته ښکاره کړو دا رنګ یې ډېر شوخداره دی، ډېر شوخ دی، ډېر ښکلی عجیب او غریب رنګ لري. د دې لپاره مې درته ویلې ځکه چې هغه په ساده رنګونو کې دی او دا بیا لږ ذره تیز دی، شوخ رنګ دی. دی په کوم نوم یادېږي او کوم نوم ورته اخیستل کېږي، د کوم ځای څخه راځي؟ دا لباسونه چې لږ وروسته ونیسو چې لیدونکو ته هم معلوم شي، د دې په باره کې هم راسره وغږېږي. فرض مثال دا ګردامن شلوارداره دې ته ویل کېږي. د دې د شلوار چې ده هغه مکمل یو به اصطلاح یعنې غټه لمنه ده. ته کولی سې یعنې هغه هر رقم ته دا اصلا کې ان لنډ اغوستلی کېږي خو ډېر ټاپ کې راځي، یعنې دی پاکستاني خو ډېر اعلی درجه برانډ کې ده او ډېر ښه ماشاءالله ښکارېږي. د دوی قیمتونه څو دي؟ دوی قیمتونه مختلفه راځي، تقریبا دې قیمت راځي 9,500 دغه. او د هیوادوالو لپاره د اختر لپاره تخفیف څونه دی؟ د اختر لپاره هماغه 10% تخفیف تېرمن فکر نو چې هر څه ورته راغی 4,500 روپۍ انشاءالله ورته ښه شي. 4,500 افغانۍ د 6,000 څخه 4,500 افغانۍ تخفیف. مختلفه یعنې بله مختلف رنګونه مختلفه. فرض مثال دا شو د دې مختلفه قیمت ده، د دې ډیزاین همداسې مختلفه ده. او د دې کمیس چې دی ولیدلو که نه دا لیدونکو ته به یې وښیو دا له ځان سره بېل لمن لري، شلوار لري، هماغه لمن حساب باندې راځي، بیا ټیکری هم ورسره شته، د هغه هم ورسره ښه ټاپ کې ښکاري. ډېره زیاته مننه. په یوه خپرونه کې ما یو کمیس په هکله لنډۍ ویلې وه، کمرمین مې اشاره وکړله وایي دغه د سور کمیس په هکله هم یوه لنډۍ ووایه. دغه سور څادر دی البته. دا د کم کمیس سره ول راځي داسې معلومات راته راکړئ؟ دا دغه سره راځي. بله د دې کمیس سره یعنې دا سمون خوري دا رنګ دا څادر ورسره حتما ښه ښکاري. بلکل دا د دغه په لمن او په لسټونو په د اخر کې دلته دا رنګ کار کړی دی، په خاطر دا ټیکری به ورسره وړی. بیا هماغه خامک کمیس کې کوم کار څه هغه بلکل بیا دلته هم کار کړی چې کنټراست معلوم چې ډېر بیا ښایسته ښکاري. ډېره زیاته مننه. نور جنسونه شته چې لیدونکو ته معرفي کړو او د تخفیف په هکله هم راسره وغږېږي. راځئ دغه جوړه راښکته کوي، د دې په باره کې هم راسره وغږېږئ. دا هم یو څه اندازه تیز رنګ دی درنو لیدونکو. فیلخصوص خویندې په اکثره وخت په محفلونو کې چې سیالي کوي خپل د همزولو سره، څوک به یې د ماما لور کومه سیکالي کړي دي او څوک به یې د خاله لور کومه سیکالي کړي دي. د دې کمیس په هکله هم راته معلومات راکړئ، د دې قیمتونه څو دي او دا همغه په عامه اصطلاح ګردامن کمیس دی؟ بلکل دا عامه اصطلاح کې همغه بلکل ګردامن ده. دې سره شلوار راغلی ده، یعنې پرتګ چسپ نور سره شلوار راغلی ده. کمیس یې لږ لنډ ده خو ډېر اعلی درجه ډېر ټاپ شی ده ماشاءالله، ځکه چې شا او مخ ته فرنټ مکمل دا جوړ ده. کمیس لستوڼې شانه مکمل دا وګوره کیمرمین صاحب ته معلومات کېږي په دغه ځای کې چې دا مکمل ټول دزدوزي ده دا مرۍ او دې دا ټکه یعنې خرابېږي نه بلکل. او ټیکری هم سره بیا ډېر ښایسته ډیزاین کې جوړ شوی. ښه زه اوس درته تشریح کوم ورور. دا ګوره دې سره شلوار راځي ښه دا رقم ته، یعنې ډېر یو ښکلی ماشاءالله ښایسته ډیزاین کې شلوار سره جوړ ده. بل د دې ټیکری ورسره ډېر ښایسته راغلی دی. دا ده کمپنۍ هماغه پاکستان کې جوړېږي او ټولو هغه برانډ اول درجه کمپنۍ دی دغه ده. ډېره زیاته مننه. خویندو که خپرونه مو ګورئ راځئ بیړه وکړئ، دغه چانس له لاسه مه ورکوئ. ستاسې لپاره د اختر تر 10مې ورځې پورې خاص او ځانګړی تخفیف دی. درنو لیدونکو خپرونه مو ادامه لري، غواړو د نورو دوکانونو څخه هم اعلی درجه او په لوړ کیفیت لباسونه تر تاسې وړاندې کړو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. بخیر، ډېره مننه. لږ کمرې خواته هم وګوره چې لیدونکي دې وګوري. نوم دې راته وښله؟ نوم مې اتل نیازی او یو تن دوکاندارانو څخه د لغمان ټاور څخه. اتل نیازی، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسېږي. څونه وخت دې کېږي چې د جامو کاروبار کوئ؟ د جامو کار خو په دې مارکیټ کې څه کم 3 میاشتې کېږي چې موږ پیل کړی ده او الحمدلله ورځ تر بله په مخ پرمختګ روان دی. ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې د پرمختګ وکړې. راځئ تاسو د هیوادوالو لپاره څونه تخفیف لرئ او کوم تخفیف وړاندې کوئ؟ نو څرنګه چې هیوادوال پوهېږي د لغمان ټاور نوی په فعالیت شروع کړی او د زموږ دوکانونه او د کاروبار هم نوی ده، نو د دې اختر لپاره د لوی اختر په مناسبت باندې موږ هیوادوال لپاره 10% په ټولو جامو کې تخفیف لرو. ډېره زیاته مننه. درنو هیوادوالو
د اختریزې خپرونې دي او موږ هم غواړو چې ستاسو لپاره اختریزې خپرونې خاص او ځانګړې خپرونې هغه که په هره برخه کې وي د تخفیف په لحاظ تاسو ته وړاندې کړو، د تخفیف سره یې درته وړاندې کړو. راځئ همدغه کوم کمیس چې زموږ او ستاسو تر مخه پروت دی دا لیدونکو ته ښکاره کوي کوم نوع کمیس دی او څه نوم ورته اخلي، د کوم ځای څخه راغلی دی؟ دا کمیس خو لون کاټن کې راځي وروره، نو ځکه چې ورځ تر بلې ګرمي زیاتېږي نو د لون کاټن مشتریان ډېره تقاضا کوي. دې کې موږ 18 ډیزاین هم ډېر راوړي دي او رنګونه هم پکې دي او سایز سمال نه نیولې تر ډبل ایکسل پورې. لون کاټن کې اکثرا دکانو کې د ډبل ایکسل سایز نه نو هغه خویندې او میندې چې وزنونه زیاتي او غواړي چې ډبل ایکسل سایز کې دا جامې ترلاسه کړي نو موږ سره تر ډبل ایکسل سایز کې موجود ده او په دې جامو باندې موږ ځانګړی تخفیف لګولی د بازار کې قیمت 2000 افغانۍ ده. شاته او مخ ته کار شوی ده، د مخه راځي او همداسې شاته پرنټ کې کار شوی، صادر کې پایجامه کې. نو د هیوادوال له خاطره موږ مخکې ذکر کړه چې 10% تخفیف مې اعلان کړی چې 10% تخفیف سره په 1400 افغانۍ باندې قیمت راځي. 200 افغانۍ نورم فی جوړه په 1200 افغانۍ باندې لیلام. په اتل فیشن دکان کې فی جوړه په 1200 افغانۍ باندې سمال نه تر ډبل ایکسل پورې 18 ډیزاینو کې لیلام. بله تاسو لیلام وړاندې کړي لیدونکو ته؟ او دا یو ځانګړی تخفیف ټول دکاندارانو په منځ کې وړاندې کړ فی جوړه په 1200 افغانۍ. ټول کابل کې څوک نه ورکوي په دې بیه. درنو لیدونکو دا بیا بیخي خاص او ځانګړی تخفیف شو چې د لیلام تخفیف پې ولګېده. په دې هیله چې لیدونکي راشي او شاو مخ ته کار لري. بله ټول دکانو کې پیدا کوي شي 18 ډیزاین 18 رنګه سمال نه تر ډبل ایکسل پورې فی جوړه په 1200 افغانۍ باندې لیلام او نه رنګ زی او نه به تنګیږي دواړه. ډیره زیاته مننه. واقعیت دومره غټ کاروبار او یو ناڅاپه د کامرې مخ ته لیلام دا هم جرات غواړي که نه. موږ ته په لومړیو کې ویل چې تخفیف وګرم چې دا لیلام دی ولې وړاندې کړي لیدونکو ته لږ دې خوا راشئ. دا جوړې په 2000 افغانۍ باندې مشتریان موږ نه تقاضا کوي چې واخلي نو 10% موږ تخفیف اعلان کړو چې کیږي 1400 روپۍ. 200 افغانۍ مې ځکه لیلام اعلان کړ چې مشتریان پوه شي چې دلته موږ فعلا فقط تقاضا هم دا ده چې مشتریان موږ نه راضي شي. ګټه به لږ کوو خو تل به یې کوو. یو عامه اصطلاح ده وایي په فارسي کې متل دی کم خوردن ګل خوردن. نو انشاءالله په دې هیله چې لیلام مو کړله او کم څه باندې قناعت وکړي خدای تعالی به ډېرې درکړي. راځئ د دې کمیس په هکله هم راسره وغږېږي. دا ماشاءالله سور رنګ یا جګري رنګ په عامه اصطلاح لکه شوخي دې وي دخترکشه رنګ دی. اکثره خویندې چې دلته راځي کوم رنګونو څخه ډېر استفاده کوي؟ دلته خو اکثرا خویندې چې راځي د ستا خبره که محفلي جوړې اخلي تیز رنګونو څخه استفاده کوي. شوخ رنګونه خوښوي ځکه محفلو لپاره اخلي. نو دې کې شوخ رنګونه راځي. دې کې 4 رنګه راغلي. هورینور برانډ څخه دي. دا ټول برانډ مال دی، داسې لوکل مال نه دی. هورینور برانډ څخه دي. شلوارداره پایجامه راځي، ګاج کې صادر راځي او نرم ګاج نه چې سر نه ونه خویږي. د ارګنزه کې نه راځي، ګاج کې صادر د چاپاني سټایل ده په 4 رنګو کې راغلی سایز لري. د دې قیمت بازار کې مخکې په 4000 افغانۍ 4500 افغانۍ و. زموږ دکان کې مشتریانو ټولو مشتریانو لپاره فی جوړه په 3300 افغانۍ باندې ځانګړی تخفیف کې. هغه مشتریان چې بل چېرې قیمت کړي هغو ته معلومیږي چې مثلا نورو ځایونو کې 6000 اوزره بیه کوي بیا 4 4.5 15 خرڅوي. 3300 افغانۍ فی جوړه 400 په کاري دي موږ دکان کې موجود دي. خیر اوس ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې د هیوادوال راشي در څخه خپل د خوښې جوړې یا لباسونه ترلاسه کړي. کوم جنسونه چې موږ په لیلام لګولي دي 3 ورځې لپاره فقط د اختر شپې پورې. اختر شپې نه بعد بیا خپل قیمتونه بیرته خپل اولي حالت ته ورځي. نو هر کله راشئ د لیدو په هیله. ډېره زیاته مننه. کور وده. سلام جوړ بخیر. وعلیکم السلام وروره ښه جوړې په خیر اوسه. ډېره زیاته مننه. لږ په انرژي را سره وغږېږه. سهار چای خو به دې خوړلی وي؟ ولې نو الحمدلله. خیر اوسه. څنګه د اختر شپې ورځې د کار کې لکه چې ډېر مصروف یاستې کم انرژي څخه خبرې کوې؟ بالکل مخکې بروبارم دا اوس هم تاسې وینئ مشتري ده هغه جوړې سره بنده و او که حتما انسان د عمر سره ستړی شي. ډېره زیاته مننه. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم محمد آصف رحمان. محمد آصف رحمان. څونه وخت کېږي په دغه موقعیت کې مصروف یاستې؟ دغه لباس
کار هم دغسې یو 2 کاله کېږي چې موږ دا کار کوو او دغه دکان هم اوس مې نوي فعاله کړي دي خو الحمدلله موږ سره ښه برانډونه دي هندي او پاکستاني بهترین برانډونه مالونه د موږ سره شته. ډېره زیاته مننه. تاسې هم د هغې جملې څخه یاستئ چې د را روان لوی اختر لپاره مو خپل د مشتریانو او خپل د هیوادوالو لپاره ځانګړی تخفیف په نظر کې نیولی دی. راځئ ستاسو تخفیفونه څونه دي او څونه تخفیف لرئ خپل د هیوادوالو لپاره د لوی اختر د احترام په خاطر؟ بالکل الحمدلله موږ سره هر رقم برانډ شته او ځانګړي تخفیف لرو. اختر ته هم مشتري کوی سي ښه بهترین ډیزاین دی تخفیف سره ترلاسه کوی سي. بس له اختر هم چې موږ دا دکانونه نوي دي نسبتا موږ نور ځای دکانونه هم دي خو د هغو نه هم دلته موږ خپله ډېر ډسکاونټ کوو مشتري ته. ډېره زیاته مننه. څونه تخفیف لرئ په عموما کې څو فیصده تخفیف د خپلو هیوادوالو لپاره وړاندې کوئ؟ یاره فکس 50% تخفیف ده. څه هغه جوړې دي چې په نورو مارکیټو کې مثال 10,000 روپۍ ترلاسه کوی سي دلته 15,000 4,500. 50% تخفیف نیم په نیمه هیوادوالو. راځئ دغه تخفیف مو د څو ورځو لپاره دی؟ دا تخفیف ما خپله چې موږ دا دکان دي انشاءالله دایمي به انشاءالله مشتري کوی سي هر وخت مثلا جوړې ترلاسه کوی سي. یعنې د دایم لپاره تاسو 50% تخفیف وړاندې کوئ. که جوړه په 10,000 وي تاسې په 15,000 خپل د هیوادوالو لپاره وړاندې کوئ. که په 15,000 وي په 1,500 افغانۍ هیوادوالو لپاره وړاندې کوئ. بیا خیر یو ورځ موږ هم راشو چکر ووهو. ولې نو هر کله راسي. په خیر او سکور ودان ډېره زیاته مننه. راځئ پیل به یې له دغې جوړې وکړو. دا جوړه تاسې ځان سره واخلئ لیدونکو ته یې ښکاره کړئ د دې په هکله را سره وغږېږي د کیفیت په هکله هم را سره وغږېږه. کوم رنګ ورته ویل کېږي کوم ډیزاین دی او د کوم هیواد څخه مو راوړی دی؟ دغه خپله برانډډ دی هندي برانډډ دی او خپله دې کې 3 رنګه راځي. دا رنګ زیتوني رنګ ده. دغه جوړې ته څه وګورئ چې شا او مخ ته دواړه خواته ښایسته کار په سوی ده او ډیزاین موږ سره نور هم ډېر مختلف ډیزاین دي. په دوی کې غمي کارول شوي دي که نګینې کارول شوي که خالونه کارول شوي دي؟ دې کې دغه خالونه کارول شوي دي او داسې نګینې کاروالم شته د غمو کاروالم شته را سره. د دې اصلي قیمت څونه دی؟ د دې قیمت خو مختلف دي دغه موږ سره مختلف بیې دي او د دې څه دي چې ما تا ته وویل چې موږ ډېر فری ډسکاونټ کوو 50%. دا بیا موږ فکس یو بیه ده 2,500 روپۍ 2,500 افغانۍ. د دې کې تخفیف شته که نه؟ نه دې کې نور تخفیف نشته چې ما تا ته مخکې وویل چې موږ د نسبتا نور مارکیټونو دلته موږ ریټ ډېر مناسبه ریټ ایښی. ستاسې په نظر 2,500 افغانۍ دغه کمیس بیه یې لوړه ده که ښکته ده ټیټه ده بیه؟ نه ښکته ده. خپله دغه جوړه موږ ته خپله د څه د لارې کرایې سره دغومره تمامېږي خو موږ وایو چې دا مارکیټ کامیاب شي مشتري راسي دایمي مشتري جوړ کړو. راځئ د دې جوړې په هکله هم را سره وغږېږي د دوی قیمتونه څو دي او څه کار پکې شوی دی؟ دې کې خپله د غمو کار شوی ده داسې شا او مخ ته دواړو خواته دا باندې کار لري. دغه مخه ده او دغه مکمل سیټ د صادر لري رستونی لري. د کې موږ سره مختلف ډیزاینونه دي مختلف رنګونه دي. ډېره زیاته مننه. د دې قیمت په هکله را سره هم وغږېږه د دې قیمت څو دی؟ د دې قیمت 3,000 روپۍ ده. 3,000 بالکل. ارزي که نه ارزي په 3,000 افغانۍ؟ ارزي ولې نه ارزي؟ ما درته ویل چې دغه ابریشم ګاش دا داسې ګاش تارکش نه کېږي او دغسې نور نرخوالو ډېره زیاته مننه. یو ټیکری چې ډېر په زړه پورې او ډېر ښکلی رنګ درنو لیدونکو راځئ د دغه صادر په یا د پړوني په هکله هم راته معلومات راکړئ. ماشاءالله دا هم ډېر ښایسته او په زړه پورې رنګ دی. شیشې پکې کارول شوي دي مرۍ پکې کارول شوي دي خالونه پکې کارول شوي دي. بدون د دې نه نور څه پکې کارول شوي دي؟ دې کې همدغه دا تاسو ویل دغه عینې کار پکې شوی مرۍ پکې شوي دا هندي برانډ ګجراتي په نوم راځي. په دې کې نسبتا موږ سره پاکستاني برانډونه هم شته او دغه بیا خاص هندي برانډ. د دوی هغه آخري ریټ څونه دی چې اوس بیا زما کمرمین هر وخت شکایت کوي آخري ریټ یې څو دی؟ د دې آخري ریټ هماغه یو خبره 200 روپۍ ده. بالکل دا هندي برانډ او پاکستاني سره هغه بیا ارزانه دي. 1,200 افغانۍ ده. خوبي او خوالی په څه شي کې دی؟ خوبي دا د دغه د عینو کار پکې شوی د مرۍ کار شوی او دغه ما هم مخکې درته ویل دا ګجراتي برانډ دغه ځانګړي مشتري لري چې خپله ګاهک راځي دغه کې نور رنګونه هم شته چې هغه یې خپله په شوق سره دغه شی یعنې محفل لپاره. ډېره زیاته مننه. ستاسې مشتریان چې دلته راځي بدون د ګجراتي رنګ نه یا بدون د ګجراتي صادرونو نه یا د پړونو نه نور څه انتخابوي د څه سره ډېر علاقهمندي ښیي؟ نور هم دغسې موږ سره ډېر برانډونه دي ګردامن شته پنجابي شته خو بهترین
والا برانډونه دي د موږ سره هندي هم څه پاکستاني هم څه لکه دغسې سویس کیمرې سوات ورته واچي توکل هر رقم برانډونه د موږ سره شته د دغه فرصت څخه استفاده وکړئ او له دې دوکان څخه خپل د خوښې لباسونه ترلاسه کړئ. زه هم ناچاره یم چې خپله نننۍ خپرونه همدلته پای ته ورسوم. تر بیا بلې خپرونې چې زه سبا سهار خپل د درانه کمرمین سره ستاسې په حضور کې حاضرېږم. تر هغې مو پاک له ځان رب سپارم. ښې چارې، ښه وختونه، د خدای په امان.